السلام علیکم مینوالو د جهانگیر خان د فین دپاره یو ډېر ښه زیری دی چې د هغه نوې سبق اموز ډرامه را روانه ده چې نوم یې دی اور دې وي خو مور دې وي. دوستانو دغه ډرامه چې د دغه ریکارډینګ سټارټ دی په دغه کې نوموړي اداکارانو کار کړی دی چې هغې کې خالد یاسمین، جهانگیر خان، فرح خان او نور نیو کمرز دي یعنی نوې شهري دي پکې. دغه د فلم په شانتې یو غټ بجټ ډرامه ده چې دا به د یوټیوب چینل نه ریلیز کیږي. دوستانو دغه شوټینګ روان دی. دوستانو دغه هر څه کمپلیټ کیدو کې دي. د هغې نه پس بیا د ډبینګ مرحله ده. د ډبینګ نه چې دغه ډرامه وځي نو ډېره زر به د یوټیوب په چینل ریلیز کیږي. د دغه ډرامې نوم دی اور دې وي خو مور دې وي چې دا د جهانگیر خان د زندګۍ یو بهترینه ډرامه ده. هغه په خپله یو تازه انټرویو کې وویل چې دا یو داسې سکرپټ دی چې دا ډرامه هر څوک ګوري نو ډېر زیات به ورته جاړي، ځکه چې د شوټینګ په دوران کې دغه سینونو کې زه دومره جوور تللی وم چې لکه په خپل زندګۍ دغه ډرامه زما جوړیږي، ځکه چې دا د یو مور په نوم باندې جوړه شوې ده او هغه تنانو لپاره څوک چې خپل مور پلار سره ډېره زیاته مینه کوي. نو دوستانو دا ډرامه به ډېره زر د یوټیوب په چینل باندې ریلیز کیږي او تاسو به یې ګورئ او تاسو به ترېنه خوندونه اخلئ. دغه ډرامې ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نور داسې معلومات دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.